ندیم نانی والا چې دی نو هغه گرفتار کړی دی، نو اوس هغه په کوم ځای کې دی؟ ملګرو ندیم نانی والا چې دی نو هغه گرفتار کړی او دغه نه پس چې دی نو هغه ریا شوی. کس ویل چې ما ورته رینګ وکړو، هغه ویل چې که نه زه اوس خبرو ته جوړ نه یم او زه به یوه ورځ دوه چې دی نو په خپل اکاونټ باندې ویډیو نه پوسټ کوم، دغه نه پس به زه راځم. ډېر شیان خبرې دي چې هغه بیا زه کوم. ملګرو ندیم نانی چې دی نو یو نمبر پلیټ لګولی و IK 804 عمران خان 804 لګولی و. دغه نه پس چې دی نو هغه روانو په روډ باندې نو هغه ایسته کې پولیسو نیولی دی. ملګرو پولیسو نیولی دی، وارنټ یې وله ورکړی، ویل چې تا چې کومه نمبر پلیټ لګولی دی دا ایلیګل دی او ستا کومه ګاډي چې دی دا رجسټر شوی نه دی. دغه نه پس چې دی نو د ګاډي سره چې دی جیل ته وړی دی او واپس هغه ریا شوی دی. هغه صرف د عمران خان په مینه کې عمران خان 804 دغه نمبر پلیټ لګولی دی. و دې نه مخکې دا یو خبره چلېده چې دی یو خپله ویډیو کړو د خپل اکاونټ نه ملګرو ندیم ناني چې ما دا کومه نمبر پلیټ چې دی نو ما په 2 کروڑ روپۍ باندې اخیستی دی او د هغه نه پس چې دی نو دوی جیل ته ویل چې دا ایلیګل دی او دا کاله چې هم نه دی رجسټر شوی. نو اوس به پته لګي که نه ندیم ناني چې دی نو 2 ورځې پس به خپل اکاونټ نه راځي ویډیو به پوسټ کوي، بیا به پته لګي چې آیا د ندیم ناني سره څه شوي دي، ندیم ناني چې کومه دا نمبر پلیټ دی جعلي دی او که نه دی. دې به اصل پته وروسته لګي. ملګرو تاسو ته پته ندیم ناني په باره کې دا نوي معلوماتو نور معلومات دپاره زمونږ د اکاونټ ضرور فالو کړئ.